د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم امیرالمؤمنین په ځینو ټولنو کې د غم پر مهال د کورنیو د لوړو لګښتونو په تړاو په دې وروستیو کې نوی فرمان صدر کړی چې له مخې یې باید دغه ناسم دودونه ختم سي. د یاد فرمان په اړه د هلمند ولایت یو تن دیني عالم مولوي عبیدالله حنیف وایي دا ډول فرمانونه د شرعي احکامو د ښه پلي کولو لپاره ښه لار ده چې په دې سره به په ځینو ټولنو کې ناوړه دودونه ختم سي او خلک به د هوسا ژوند څښتنان سي. زموږ د مذهب په ډیرو معتبرو کتابو کې لکه رد المحتار، عالمگیری، تحتوی د نور الایضاح دې کې وایي چې د علماو صلحاو راټولول په دغه پاتیو کې د ختم دپاره یا په اوله یا دریمه یا په اومه ډوډۍ او میلمستیا جوړول دا یو مکروه او بد عمل دی. اخرنی خبر به داسې وکړو په لنډ ډول باندې زموږ همت او غیرت څه سو چې موږ د هغه ډوډۍ ته ښه چارزانو ناست یو کومه ډوډۍ چې په اوښکو موږ ته پخ سوې ده، یعنی د اوښکو سره موږ ته پخ سوې ده چې غمجنو او دردمنو د اوښکو سره موږ ته پخ کړې ده، هغه په کوم همت او په کوم غیرت وخورو. پر همدې مهال د پوهنتون استاد ښاغلی صفت الله سروان د امیرالمؤمنین فرمانونه د ټولنې لپاره خورا اغیزمن بولي او له مسؤلینو څخه د ښه تطبیق غوښتنه کوي. امیرالمؤمنین وروستی فرمان چې د ناوړه دودونو په ارتباط باندې صادر شوی دی دا ډېر یو اغیزناک او مهم فرمان دی. په خاص ډول هغه ناوړه دودونه چې هغه په شادیو او غم کې زموږ ټولنه ورسره مخامخ ده، یو هم د هغوی څخه د مړي کورنۍ یا د غم په وخت کې د هغوی د کورنۍ مصارف دي چې کله چې غم پیښیږي هغوی حیران یو چې د خپل غم وکړي او که د خلکو دپاره د میلمستیا او ډوډیو انتظامات وکړي. نو له بده مرغه کله چې غم پیښیږي کورنۍ مجبورې هلته چای پخې کړي، اشپزي وکړي یا نور خوراکي انتظامات وکړي، هغوی خپل غم ته نه خلاص. نو دا ډېر بد رواج دی او دا ډېر بد دود دی. هیله ده چې دغه فرمان په تطبیق سره پای ته ورسیږي او دغه فرمان نورې برخې هم چې د ودونو خوښیو په اړه دي ډېرې مهمې دي. هیله ده چې د حکومتونو او فرمانونو ریاست دا په جدي ډول تعقیب او تطبیق کړي. بل خو بیا د دې ولایت اوسیدونکی جان محمد وایي که دغه فرمان عملي سي خلک به په غمونو کې د لوړو لګښتونو څخه خلاص سي. دا خو ډېر ښه خوندور فرمان دی د خلکو دپاره، د ولس دپاره. په دې کې هېڅ خبره نشته او موږ پر دې باندې ټوله قناعت لرو او موږ دپاره دا ډېرې ښه خبرې دي. دا خو نو مصرفونه خلک کوي، ډېر مصرفونه خلک کوي. د امیرالمؤمنین د وروستیو فرمانونو په اړه د افغانستان اوسیدونکي خوښ دي او هیله لري چې د ښه تطبیق په برخه کې د افغانستان ټول وګړي لاس په کار سي.